نو دوستانو جوړ په خیر خدای دې چې جوړ وروغس بشیر وطن دوست يم د نن ورځ لپاره مو دوهم درس دی د هغه کسانو لپاره چې هغه تازه غواړي چې انګلیسي شروع کړي یا یې زده کړي. How are you? How are you? کله چې زه وایم زما څخه وروسته تاسې هم تکراروئ چې تلفظ مو سم سي او په څه شکل باید تاسې ووایاست. How are you? تاسې څنګه یاست یا ته څنګه یې؟ I am fine. I am fine. زه ښه یم. زه جوړ یم. I am very happy. I am very happy. زه ډېر خوشحاله یا خوښ یم. I am tired. I am tired. زه ستړی یم. I am very tired. زه ډېر ستړی یم. که very ور اضافه کې ډېر یا زیاته وایي ډېر ستړی یم. I am very sad. I am very sad. زه ډېر خفه یم یا مې خوا بده ده. I am very worried. I am very worried. زه ډېر اندېښمن یم یا اندېښنه لرم اندېښنې لرم اندېښنه مثلا څه به وشي څنګه به شي مثلا یو ځای ته ځې لکه مثلا امریکا ته چې ځینې وطنداران تازه راغلي دي هغه په دې فکر کې دي چې زموږ ژوند به څه رقم شي موږ به څنګه وظیفه پیدا کړو څنګه به په دې ژبه به څنګه زده کړو د دې کلتور سره به ځان څنګه عیار کړو نو دوی څه لري اندېښنې لري یا تشویش لري. I am very worried. I am very worried. I don't feel well. I don't feel well. زه نن ښه احساس نه کوم یا زه جوړ نه یم. یو څوک د پوښتنه څخه کوي چې how are you؟ ته څه ورته وایه چې ښه نه یم مثلا جوړ نه یم. I am not یا I don't feel well. زه جوړ نه یم یا ښه نه یم. I have many worries. I have many worries. زه ډېرې اندېښنې لرم یا ډېر تشویشونه لرم. د worried جمع چې ده worries ده. Don't worry. Don't worry. تشویش مه کوه خوا مه بدوه طبیعت یې مه خرابوه. Don't worry. I am thirsty. I am thirsty. زه تږی یم. I am hungry. I am hungry. زه وږی یم. Thirsty تږی hungry وږی. What would you like to drink? What would you like to drink? څه غواړې چې ویچې یعنې څه شي څښې چې د شو کېږي چې ویچې د ډرینک د څښلو لپاره دی مثلا جوس څښل دي چای څښل دي اوبه څښل دي کافي څښل دي چې ته وایي دې ته ډرینک وایي. What would you like to drink? ته په جواب کې څه وایي I would like to drink water. I would like to drink water. I would like to drink water or tea. زه غواړم چې چای یا اوبه وڅښم. Do you like to drink coffee? آیا ته غواړې چې کافي وڅښې؟ Do you like to drink coffee? آیا ته غواړې چې کافي وڅښې؟ او همدارنګه would you like to drink tea or water? آیا ته غواړې چې اوبه وڅښې که چای؟ I am not thirsty. I am not thirsty. زه تږی نه یم. What would you like to eat this evening? ته نن ماښام یا مازدیګر خارج کې دي امریکایان دي وختي خوراکونه کوي مثلا مازدیګر د ماښام د مانځه تر مابین دغه وخت کې کوي. Have you eaten enough? آیا ته کافي غذا یا کافي خوراک وکړئ یعنی مور سوی خېټه دې مړه سوه. I am full and you. I am full and you. هو زه مور سوم ته څنګه مور سوی که نه سوم. I want to eat. I want to eat. I want to eat.
زه غواړم چې یو شی وخورم. I want to eat. زه غواړم چې یو څه وخورم یعنی وږی یم. What would you like to eat؟ نه ته چې وږی یې ته څه شی غواړې چې وخورې. What would you like to eat؟ What would you like to eat؟ کې نو تاسو څخه هیله کوم چې په کوم ځای کې پوه شوي ناست، په کومه جمله باندې پوه شوي ناست، څرمنیو باندې خلاصوئ. تاسو بالکل کولی شئ چې زما څخه پوښتنه وکړئ په کمنټ کې، میسج کې. ستاسو په خدمت کې یم تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.